السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې دوستانو. ډیر وخت بعد ډیر ملګرو لپاره چې هغوی په واتساپ باندې په ټلیفون کولز باندې د مختلف علاج د معالجه د معلومات لپاره غوښتل چې موږ هغوی ته یعنی کې ویډیو جوړه کړو، هغوی ته علاج وښو. الحمدلله د موږ فیسبوک پیج نه په زرهاو کسان مستفید کیږي، علاج معالجه یعنی کې هغوی ته موږ ښیو او هغوی خپله تیاری یعنی کې ښه سوي دي. ورسره الحمدلله دعا کوي. موږ فی سبیل الله دا پروسس دی او فرست ټایم چې په افغانستان کې، پاکستان، انډیا، سعودي عربیه، کویت، قطر، فرانس، جرمني، کینیډا، تقریبا 26-27 ملکو پورې هغه ملګري، ورونه، خویندې دې نه مستفید کیږي، ګټه ترې اخلي. او موږ کوشش دا وي چې داسې علاج معالجه وي چې هغه هر سړی په خپل کورنۍ کې خپل علاج وکړي، که هغه اطراف وي که ښار کې وي، داسې بوټي چې هغوی ته لاسرسي وړ وي. نن د بواسیر په باره کې هغه ملګري چې بواسیر باندې وایي تاسو داسې یو رڼا واچوئ چې زیات خلک په بواسیر نه پوهېږي چې بواسیر سره کم مشکل دی. زیات خلک بیا وینې ته ګوري چې وینه راځي، بواسیر ورته وایي، یا تقمې یا بادي. بواسیر هغه بواسیر زه یو نوعیت داسې وایم چې زیاتره که سړی دایمي قبض کېږي، هفته کې یو وارې یا دوه وارې قبض نوعیت ورته رامنځته کېږي، نو هغه په دې باندې شکمن سي چې د ما بواسیر علایم ستا. بعض اوقات غټه کلمو جای سوزش کوي، بعض اوقات نه کوي، بعض اوقات سړی وصال سي، بعض اوقات سړی قبض وي، بعض اوقات ډوډۍ زړی اشتیا کېږي نه کېږي، زړی بد سره کېږي. نو دا بواسیر علایم وي. بعض اوقات وینه راځي، بعض اوقات مریضانو وینه ډکو امتیازو کې نه راځي، بعض اوقات تقمې لري، بعض اوقات مریضان تقمې نه لري. نو دا علایم بیل بیل وي. ملګري دا سره شیر کوي د الله رضا لپاره چې ډېر ملګري مستفید سي. ما صرف دغه مطلب وي چې دا ویډیو زیات نه زیات ملګري وګوري، زه بیا په واتساپ باندې په عذاب نه سم. نو هر سړی ګوري بیا هغه خپله په اسانه توګه باندې پوهېږي. نو قبض دایمي ورځ نه دوه یا درې پورې نو سړی پوه شي دا بواسیر علایم لري. او داسې کوم د بواسیرو دوا خیم دا عوارض نه لري. که بواسیر یي وی خوري فایده لري، او که بواسیر نه وی خوري هم فایده لري، تاوان نه لري. که کوم نیم مشکلات تیزابیت وي هغه ختموي. نو زیاتره خلک بواسیر وجود د اعصابو ګولۍ خوري، په زړه باندې بوج وي، سر باندې بعض اوقات درد وي، خوا بده کېږي، زړه رجګېږي. نو دا د بواسیر علایم وي. ډاکټران به یې ته د صرف او صرف د ډپریشن د اعصابو ګولۍ ورکوي. نو دې لپاره مکمل ما علاج راوړی تاسو ملګرو لپاره چې دا تاسو جوړولی سي. الحمدلله دعا به کوئ. او دې نه مخکې بواسیرو ګولۍ دې مقدار کې جوړېږي. ډېر خلک بیا نه پوهېږي څومره غټه ګولۍ دا د بواسیرو دې درته ګولۍ جوړوي. دا غټ نه خود که درته ګولۍ دې جوړېږي. دا تاسو کتلی سئ، دا ما سره تیار جوړ دي. ملګرو اډرونه کړي ول، هغو ته ما تیاره کړې ده. نو دې تاسو ته نسخه مکمل زه ښیم چې دا سره کم جوړېږي او سره کم نه. دا ما سره تیارې جوړ دي. هغه ملګري چې موږ ته اډرونه کړي وو او مجون شبابي هغه ملګري چې یورپ نه موږ ته حوالې کړې وې، د هغو تیار دی. انشاءالله تاسو خپل ملګري دوستان چې کوم ول هغه رالیږلی سئ. یو څو ورځې خپله ما طبیعت ناساز او ځکه ما چا سره رابطه نه سوی کولی. نو تاسو امانت موږ سره و. انشاءالله تاسو نو موږ بیا هم بخښنه غواړو چې یو 2-3 ورځې تاسو انتظار وکړو موږ ته. یعنی بیا هم تاسو لپاره موږ مکمل هغه چې سره کمزړو همغسې دوا تیاره کړې ده. نو د بواسیر نه مخکې زه تاسو ته د معدې د زخم هغه ملګري چې د معدې سوزش یا درد لري او د معدې زخمو علاج یې کړی 3 کاله 4 کاله، سوزش نه آرامېږي یا درد نه آرامېږي، د هغه لپاره یو مجربه نسخه زه درته ښیم. په یو کاغذ باندې دواړه نسخې نن ما نوشته کړي. دا د بواسیرو والا هم استعمالولی سي او د معدې د اچ پایلوري د معدې د زخم والا هم استعمالولی سي، جوړولی سي. مشکل نه او ډېرې ارزانه نسخې زه راوړم چې هغه ملګري جوړې کړي، دعا وکړي. د معدې د زخم لپاره سونف بادیانو ته وایي 50 ګرامه، هلدي کورکمن ته وایي، دا ټکېدلی کورکمن نه، غوټې کورکمن پنسار سره ثابت ښه 50 ګرامه. رسونت دا پنسار سره موجود وي 60 ګرامه. ملټي خوږولي ته وایي 50 ګرامه. ګوند ککر د ککر کھنډ وي دا 60 ګرامه. سپین رال یعنې کې رال سفید هم ورته وایي 50 ګرامه. دا هم پنساري سره موجود وي. ګندک آمله سر دا 60 ګرامه. دا به ټول تاسو شیزونه واخلئ، پوډر به یې کوئ. چې پوډر هم کړه بیا به یې چان کوئ. 1000 ملي ګرامه کپسول دنه تاسو ډک کوئ. یو سهار، یو غرمه، یو ماښام ډوډۍ نه 20 منټه پس
تاسو اوبو سره استفاده کوئ. هر رقم د معدې اچ پایلوري د معدې زخم لپاره ګارنټیډ علاج ده الحمدلله. یوې نه 2 میاشتو پورې دا تاسو استعمال کوئ، د معدې زخم هم ورکوي، د معدې ورم هم ورکوي، د معدې هر رقم چې تاسو افعال خراب سوي، تیزابیت لري، درد لري، زخم وي، سوزش وي، ټول دا له منځه وړي. دا تاسو خپله جوړولی شئ. دې کې هیڅ داسې یو جادو یا هغه نشته چې دې کې تاسو حکیم ته لاړ شئ یا دې کې سخت وي. ما کوشش دا یي ما فیسبوک پاڼه باندې تاسو داسې علاج معالجه راوړم چې هغه تاسو په خپله اسانه توګه باندې جوړه کړئ. حکیمان چې کوم شیزونه جوړوي هغه کې وخت لګیږي، ټیم لګیږي، خو د ما کوشش دا تاسو داسې شی راوړم چې هغه په اسانه توګه تاسو لاسرسي وړ وي. دا بیا دوباره درته ښیم د معدې د زخم لپاره سونف بادیان 50 ګرامه، کورکمن ثابت 50 ګرامه، رسونت 60 ګرامه، ملټي 50 ګرامه، ګوند کیکر 60 ګرامه، رال سفید 50 ګرامه او ګندک. بخښنه غواړم ټلیفون دا نو دا ټول چې تاسو پوډر که 1000 ملي ګرامه کیپسول به دې نه ډک کړئ. یو سهار، یو غرمه، یو ماښام ډوډۍ نه پاس د معدې هر رقم مسایل تاسو ته حل کوي. دوم د بواسیر، خونی، بادي، تکمه‌ای، هر رقم بواسیر لپاره مجرب او مکمل علاج د بزراو کسان دې نه مستفید سوي، فایده یې اخیستې ده. او زه هم دا یوه نقصه مجرب بار زه ښیم دا کار کې بواسیر هر رقم بواسیر له منځه وړي. تخم بکاین، د بکاین زړي وي دا پنسار سره ملاویږي 50 ګرامه، تارامیرا 50 ګرامه، مغزنیم 50 ګرامه، رسونت 50 ګرامه، مرچ سیاه 50 ګرامه، چاسکو 50 ګرامه، پوست ریټا 50 ګرامه. دا ټول به تاسو واخلئ، پوډر به یې کوئ، بیا به یې چان کوئ، اوبو به کې واچوئ، اندې که درته ګولۍ ته جوړوي. دا ګولۍ مخامخ ایښي دي. دا موږ سره چې فارمول وي دا لږ سخت وي، دې کې نور شیزونه هم استعمالیږي، خو دا تاسو زه کومه نسخه راوړم دا اسانه، یعنې کې تاسو ته پکې تکلیفات نه وي. باید هر سړی په اسانه توګه جوړ کړي او تاسو ته یعنې کې فایده واخلئ. دعا موږ ته وکړئ. اندې موږ که درته ګولۍ به جوړوئ، یوه سهار، یوه ماښام په نهره، یوې نه 2 میاشتو 3 میاشتو پورې مکمل مجرب د بواسیر علاج دا په 5مه 4مه ورځ باندې وینه، سوزش، دردونه دا آرامېږي. دې سره مکمل به استعمالوئ. الحمدلله هر رقم بواسیر ته دا کار کوي. د موږ د فیسبوک چې کوم کوشش وي همدا یې چې تاسو هغه خویندې ورونه دې نه مستفید سي چې هغه په خپل علاج یعنې کې اسانه توګه باندې وکړي. بخښنه غواړم په وټساپ باندې ځکه زه چاته جواب نشم ورکولی، چې حد نه زیات میسج دي، بیا زه دواخانې ته هم ټیم ورکوم، ژوند زندګي وي. زه کوشش کوم چې تاسو د ټولو ملګرو جوابونه اورم، په همدې یوه ویډیو کې تاسو ته پیغام پرېږدم. نو دا ډېر ملګرو د معدې د بواسیرو علاج خوده ما په همدې ویډیو کې ته پرېښوده. نو انشاءالله دا تاسو بار وګورئ، خپله یې جوړولی شئ. دې سره مجون شبابي هغه کسان چې کمزورتیا لري، واده لري او هغه سره کمزوري وي، حد نه زیات بالکل شوق نه راځي، هغه لپاره دا پیله ورځ باندې اثر کوي. مجون شبابي مخکې هم نسخه پرته ده په همدې فیسبوک پیج کې، تاسو هغه هم جوړولی شئ، ویې ګورئ، ما سره تیار ده. دا ډېر ملګرو غوښتی وو انشاءالله او ډېر ښه ریزلټ دا ورکوي. ډېر ملګرو ته ما دا ورکړی، مجرب به دی او دې عوارض نه وي. دا وختي یعنې کې موقتي هم استعمالولی شئ او دایمي هم استعمالولی شئ. دا یعنې کې دواړه اړخه کار کوي او مکمل دایمي کار کوي. اعصابو ته، زړه ته، ټول ته قوت، طاقت ورکوي. دوستانو د معدې السر دا رسونت یعنې کې دا د السر زخم چې دا سونف، هلدي، رسونت، ملټي، ګوند کیکر او رال سفید، ګندک، امله سر دا د معدې د زخم دا هر رقم د معدې تاسو اچ پایلوري وي، د معدې زخم وي، دا تاسو یوه نه 2 میاشتو پورې استعمال کوئ، بیا لاړ شئ خپل ټیسټ وکړئ، انشاءالله تاسو اچ پایلوري به کلیر وي. او د بواسیر چې دا نسخه مکمل دا داسې نسخې تاسو ته ښیم چې الحمدلله یقین وکړئ چې مجرب المجرب وي او دا تاسو جوړه کړئ نو دعا به ماته کوئ. او ډېر ملګري دې نه مستفید سوي، فایدې اخیستي، دعاګانې کوي. د موږ د فیسبوک ویژن سوچ هم دا دی چې صرف او صرف یعنې کې خدمت انسانیت لپاره. او موږ یوټیوب چینل چې دی هغه کې هم هر علاج معالجه پرته وي تاسو لپاره. نو مخکې ما لینک په همدې پاڼه کې ورکړی ده، هلته هم هر علاج معالجه وي. دوستانو بیا هم که تاسو څه مشکلات وي داسې ما ته ډایرکټ زنګ وهلی شئ، 080 15 40 51 د ما شماره ده، په دې باندې تاسو پوښتنه کولی شئ. خو په وټساپ میسج باندې نه، ولې سهله زه ټیم په دې نشم ورکولی، ما نه زیاتو ملګرو خارج ته دوايانې وړي. وټساپ صرف د دوايانو لپاره وي، نو هلته به بعض اوقات ما نه د خپلو دوايانو والا هم پاتې، نو 3000 2500 نفرو ته بعض اوقات سړی جواب نشي ورکولی دوستانو. او که چاته جواب نه میلاو شوی بیا هم زه ترې بخښنه غواړم.
کوشش کوئ چې ما ته زنګ ووهئ په یعنې کې فري ټایم کې. نو انشاءالله زه پوره تاسو سره رهنمایي کوم، تاسو ته تعاون کوم چې تاسو ته هر یو خبره په تاسو نه پوهېږي هغه تاسو ته یعنې کې زه درې زده کړم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.